115 کاله وړاندې ټیک په همدې ورځ یعنی د اسد میاشتې په 28مه نیټه د شاه غازي امان الله خان له لوري افغانستان د یو آزاد او خپلواک هیواد په توګه نړۍ ته ور وپېژندل شو او له انګریزي ښکېلاک څخه یې ازادي ترلاسه کړه. له هغه راوروسته د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې دغه ورځ په ځانګړو مراسمو او د بېلابېلو نمایشونو په ترسره کېدو سره نمانځل کېږي. نن ورځ موږ د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ عمومي باغ ته راغلي یو. موږ اوس مهال په هغه ځای کې قرار لرو چیرته چې په لومړي ځل د غازي امان الله خان په وخت کې د غېږنیونې سیالۍ ترسره شوې وې. دغه ځوانان د هغه یاد را تازه کولو په موخه باندې دلته د غېږ نیونې سیالۍ ترسره کوي او غواړي چې له همدې لارې د شاه غازي امان الله خان هغه یادونه را تازه کړي او د ازادۍ 115مه کلیزه ونمانځي. دغه یو ورځنۍ سیالۍ چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې له لوري په لار اچول شوې وې، مسؤلین یې وایي چې شاوخوا 180 لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه او موخه یې له همدې سیالیو څخه له انګریزي ښکېلاک څخه د ازادۍ اخیستلو د ورځې نمانځل دي. دا د پهلوانۍ لوبې د ریاستونو تربیت بدني دي او د پهلوانۍ فدراسیون لار ته اچول شوي دي. د 28 د اسد په ویاړ باندې چې موږ تاسو د استقلال ورځ په دغه مناسبت مو لار اچولې. 180 کسانو ګډون کې کړی دی چې نخبه ورزشکاران، ځوانان او نونهالان دغه انتخابیږي. په راتلونکي کې موږ انشاءالله په ریاست عمومي تربیت بدني کې د افغانستان سرتاسري لوبې لرو چې خارجي مربیان هم ورته راغوښتي دي. پهلواني انشاءالله یو د موږ تاسې قدیمي لوبې دي. ټول افغانستان کې نهایت زیات لیدونکي لري. د دغه سیالیو یو شمېر ګډون کوونکي لوبغاړي وایي چې د همدې سیالیو په کولو سره غواړي د خپلو اتلانو یاد را تازه کړي او د هغوی سرښندنو ته درناوی وکړي. اولتر راځم استقلال افغانستان تر هر څه وړاندې زه خپلو ټولو هیوادوالو ته د افغانستان د ازادۍ د اخیستو مبارکي وایم. نن چې د فدراسیون له لوري کومې سیالۍ په لار اچول شوي دي په هغه کې مو ګډون کړی او له همدې لارې مو د خپلواکۍ کلیزه ونمانځله. نن د ازادۍ د اخیستو ورځ ده او موږ راغلو په دې لوبو کې مو ګډون وکړ او په همدې سره مو خپله خوشحالي بیان کړه او درناوی مو وکړ. موږ هم غواړو چې تر یو ځای پورې ورسیږو او خپل هیواد ته خدمت وکړو. د دغه لوبو د لیدلو لپاره راغلي کسان وایي چې د دغسې ځانګړو ورځو په مناسبت ورزشي سیالۍ په لار اچول ځوانانو ته مثبت پیغام ورکولی شي. د 28 اسد استقلال ورځ وه. موږ د تفریح لپاره دلته راغلي وو. دلته مسابقه جوړه کړې ده د 28 اسد لپاره استقلال ورځ ده. مدا موږ ته د وخت نه پاتې د غازي امان الله خان د وخت نه پاتې باید هم داسې ژوندی نن د ازادي اخیستو ورځ ده او موږ د غېږنیونې د سیالۍ کتلو ته راغلي یو. دا زموږ لپاره یو مثبت او ښه پیغام دی. د 1298 لمریز کال د اسد په 28مه نیټه د افغانستان د هغه وخت واکمن شاه امان الله خان د هیواد د سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ او له هغې ورځې راوروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د ورځې په نوم لمانځل کیږي. احسان الله کریمي، CGTN پښتو، د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ.